ولا یکتمون الله حدیثا دا الله جل جلاله څخه څوک یو شی نشي پټولی الله څخه بسره چش پټ یو عرب لیکلی دی یو عرب وای ما دا الله څخه شی نشي پټېدلی دا ما څنګه چې دا د انسانان د الله مخلوق دی وای په یورپ کې ما موټر روان کړی و په ما پسې کور ته د موټر چالان راغی یعنې چالان یې هغه وایي چې خط راغلی پر دې چالان چې کوم لفافه ده پر دې لیکلي دي که ته څه شکایت لرې پر دا بله خوا باندې ته وکړه چې یار تا دا جرم کړی دی که دې نه دی کړی در یو جمپ باندې د موټر په تیزي سره اړولی دا د بار ملکو خو دا دی چې په دون سپیډ به دلته ځې په دون سپیډ به دلته ځې نو هغه عرب وایي ما پر دې لفافه ورته وکړه چې یا دا کار ما نه دی کړی وایي دویمه لفافه چې راغله چې ادرجم زه اړوم زما د موټر تصویران یې وای ما وایي چې د دې څه سړی نشي تېرېدلی نو به د الله څه څنګه تېر چې دا د الله مخلوق دی د دې څه شی نشي پټېدلی چې په دغه جمپ باندې ته مثلا په 100 سپیډ کې اورځ دی حالانکې پر دې ځای باندې اصول دا دی چې ته باید په شپېته کې واړه نو د دې څه زه نسم پټېدی نو به د الله څه څنګه سړی پټ شي نو الله فرمایي ولا یکتمون الله حدیثا نه د الله څه څوک خبره پټوی شي نه د الله څه څوک پټېدلی چې دا هر څه په زړه کې سره راوګرځي په داسې کې وکي الله په دې باندې خبر الله دې بس مستعافه کې الله دې بخښي